سلامونه جوړ په خیر په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وئ ستړي مه شئ ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ موږ یوازې کاناډا ته راتګ لپاره ایکسپریس انټري ورته وایي د هغې له طریقه ډېر خلک راځي کاناډا ته او نورې طریقې خلکو ته نه دی معلوم چې په کومو طریقو باندې کاناډا ته خلک راشي زه تاسو ته نه وبخئ تر اوسه پورې مې خپل سټډیو نه دی جوړ کړی لږ وخت شته چې سټډیو جوړ کړم انشاءالله نږدې ورځو کې به هغه هم جوړ شي نو اوس نه غواړم چې تاسو ته د هغه لپاره مثلا معلوماتو لپاره زه هغه وکړم ځان تعقل وساتم کوشش کوم چې فعالیت ولرم او نوي موضوعاتو باندې زه کار وکړم کاناډا تقریبا 10 ایالت او یا هم ولایت لري زه تاسو دلته نمونه اخلم هغې نه وروسته بیا وایم چې تاسو څه رقم ته کاناډا ته راشئ او کومې اسانې طریقې دي کاناډا ته راتګ لپاره کیدای شي چې چا چانس برابر شي او راشي او دلته خپل ژوند وکړي کاناډا چې دی تقریبا 10 ولایت او یا هم ایالت لري 10 ولایت او یا هم ولایت لري او تورنټو چې دی یا انټاریو هغه نفوس د نورو ولایتونو څخه ډیر زیات دی او یو اقتصادي او بزنسي ښار هم دی د سیاسي د لحاظ نه د اقتصاد د لحاظ نه د هر شي د لحاظ نه انټاریو چې دی ډیر زیات پرمختګ لري او ښه ولایت دی لکه دا خلک چې تورنټو وایي په تورنټو کې ډیره قیمتي هم چنان دی تاسو اوس راځو ولایتونو ته او مرکزونو ته ایالت انټاریو ایالت دی مرکز تورنټو دی او په انګلیسي ژبه خبرې کیږي یوازې انګلیسي البرتا ایالت ادمنټون مرکز دا همچنان په انګلیسي ژبه خبرې کیږي بریټیش کولمبیا مرکز ویکتوریا انګلیسي مانیتوبا ولایت وینیپیګ مرکز انګلیسي ژبه ده نیو برانزویک فریډریکټون مرکز او انګلیسي او فرانسوي په ژبه نه دوی خبرې کوي ځینې نومونه سخت دي انګلیسي مورنۍ ژبه نه دی په تلفظ کې لږ ذره مشکلات راغلو بخښنه غواړم نیوفاندلند مرکز سنت جانز په انګلیسي ژبه دوی خبرې کوي نووا سکوتیا مرکز هالیفیکس په انګلیسي ژبه خبرې کوي جزیره پرنس ادوارد مرکز چې دی شارلوت ټاون په انګلیسي ژبه خبرې کوي کیوبیک مرکز کیوبیک سیټي فرانسوي باندې مکمل البته رسمي ژبه فرانسوي دی ساسکچوان ورجینیا دا هم انګلیسي ژبه باندې خبرې کیږي د دغو ولایتونو هغه چې دی دغه څه ورته وایي بیرقونه چې دي مختلف دي مختلف بیرقونه لري او مختلف ژبې استعمالیږي او مختلف هغه لري نژادونه لري او مختلف خلک هلته اوسیږي مختلف مذهبونه لري هر یو ځان ته دا ځکه چې ټول مکس شوي دي د کاناډا هغه د خلکو څخه اوس راځو څنګه تاسو کولی شئ چې مثلا کاناډا ته ځان ورسوئ هر یو ولایت ځان ته مشخص امیګریشن لري مثلا تاسو که چیرې غواړئ یو ایالت انتخاب کړئ چې هلته نفوس کم وي او تاسو ته د راتګ چانس ډیر زیات وي تاسو ولیکئ PNP فاصله یا داش ورکه یا نقطه ورکه یا فاصله ورکه د یو ولایت نوم ولیکه مثلا PNP سپیس ساسکچوان چې دی تقریبا 80,000 نفوس لري ولیکئ ساسکچوان په ګوګل کې تاسو ته مکمل د همغې ولایت امیګریشن سایټ خلاصیږي
ایمیګریشن سایټ چې خلاص شو تاسو کولای شئ چې ساسکچوان ته اپلای وکړئ یا تحصیلي ویزې لپاره یا کار ویزې لپاره یا د مهاجرت لپاره یا د ریفیوجي لپاره هر څه شي لپاره چې دوی مثلا مختلف لارې جوړې کړي خلکو تر څو دلته کاناډا ته دوی راشي تاسو هغه ولیکئ چې کله مو ولیکلو مکمل هغه اصلي ایمیل به پیدا کړئ د ایمیګریشن اصلي ایمیل مې چې پیدا کړو ښه ښایسته خپل ډاکومنټونه به مکمل ښایسته پی ډي اف کې مکمل منظمې کړئ جوړې کړئ پاسپورت تذکیره کوم اسناد چې لرئ هغه خطونه چې تاسو مثلا تاسو کچېرې سیاسي هغه اچوئ کیس اچوئ مکمل هغه د اختاریه او یو شی بل شی مکمل اسنادونه پی ډي اف کړئ او کچېرې کاري ویزې لپاره دی تاسو په کوم کمپنۍ کې کار کړی او څومره ایکسپیرینس لرئ هغه مکمل تاسو په هغه کې پی ډي اف کړئ هغې نه وروسته یو داسې ښایسته متن ولیکئ ډېر کم مثلا 8 خطه چې وي 8 خطه په ایمیل کې 8 خطه یو 2 3 دغسې ولیکئ منظم او لاندې ولیکئ بیس ریګارډز نوم چې هر څه شی وي ښایسته ایمیل ولیکئ ور ولیکئ چې کله مو ور ولېږلو هغې نه وروسته تاسو باید منتظر پاتې شئ تاسو ته خامخا جواب درکوي کله چې جواب در نه کړو اول خو اتوماتیک کیدای شي ایمیل درته راشي کله چې اتوماتیک ایمیل راغلو بیا زر تر زره ایمیل مه ورته کوئ یو میاشت بعد بیا یو ایمیل ورته وکړئ چې ورته ولیکئ چې زه منتظر یم خپل کیس لپاره چې ما پروسه کوم ځای پورې ځي او څه کېږي څه نه کېږي یو میاشت بعد چې تاسو ایمیل ورته وکړو بیا به منتظر پاتې شئ هېڅ ایمیل به نه ورته کوئ یو میاشت بعد بیا بل ایمیل ورته وکړئ دا ډېر په چټکۍ سره نه کېږي چې تاسو زر تر زره کاناډا ته باید ورسېږئ لږ وخت غواړي لږ زره زحمت غواړي لږ زره تکلیف غواړي هغه یو پروسه وه چې خلک راغله دلته ختم شول نور هغه نشته نو په دغه لارې همچنان تاسو کولی شئ چې کاناډا ته راشئ که چیرې ډېر جزئیات غواړئ چې زه مثلا لاړ شم تاسو ته چک کړم ایمیل چک کړم او سایټونه چک کړم هغه لینکونه تاسو ته نشر کړم کومنټ کې ولیکئ زه منتظر یم که چیرې تاسو علاقه‌مندي ورسره لرئ زه به حتما هغه کې کومنټ کې ماته ولیکئ زه به تاسو ته ریسرچ وکړم او تاسو ته پیدا کړم سر مو خلاص شو دغه و د نننۍ ورځې معلومات تر بله ورځې معلوماتو پورې په خدای مو سپارم ویډیو در سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ کومنټ ورکړئ تاسو یو لایک ماته انرژي راکوي تاسو یو کومنټ ماته انرژي راکوي چې تاسو سبسکرایب کوئ ماته انرژي راکوي زه نوره هم کوشش کوم چې تاسو لپاره کار وکړم چشم